ملګرو نن غواړم تاسو ته دا وښیم چې څنګه کولی شو د هغه مشکلاتو سره چې موږ په نادرا ویب سایټ کې مخ شوي یو که هغه د ویزو په برخه کې او یا بله برخه کې نادرا سره اړیکه ونیسو. زه یو ډېر ښه مثال داسې وړاندې کولی شم چې زموږ دغه مشتري په لسمه میاشت د 2024 کال په 14مه نیټه دې ویزې ته اپلای کړی له بده مرغه چې تر پرونه پورې چې د 2025 کال د فبروري میاشت 9مه نیټې پورې و د دې د ویزې هېڅ سرنوشت نه معلوم. بیا موږ نادرا ته په دغه ترتیب یو ایمیل کړو چې په دغه برخه کې موږ سره همکاري وکړي تر څو د دغه کس ویزه ورکړي. ګر چې موږ ورته ویلو چې د مور مریضه ده خو بیا هم په دغه ترتیب موږ یو ایمیل ورته کړو. موږ به خوشبختانه اوسو ځکه ځینې وخت داسې حالات پیښیږي چې مشتري د ویزې د راتګ څخه په ریجکشن ډېر خوشحاله ځکه وي چې وخت ډېر زیات نیسي. نو وروسته له څه کم 100 ورځو څخه د دې ویزه پرون ریجکټ شوه. څنګه کولی شو دغه حالت ته موږ مثلا یو چا دغه وکړو د ویزې په اړه ایمیل وکړو یا نادرا ته یو ایمیل وکړو چې دغه ویزې سرنوشت معلوم شي. ډېر یو ښه لاره لري. د دې لپاره تاسو د خپل ویب سایټ د نادرا یوزر ته چې کله داخل شئ خپل یوزر او پاسورډ ورکړئ داخل شئ په دغه برخه کې نیو اپلیکیشن ایگزسټینګ اپلیکیشنز دی ډاونلوډ دی او کنټاکټ اس دی. که چېرته تاسو په کنټاکټ اس باندې کلیک کړئ نو دلته تاسو ته دوی ټوله ډیټا درکوي. راځو په دې برخه کې موږ مثلا دغه خپل اپلیکیشن ته ننوځو. که څه هم دغه برخه به تاسو ته ځکه نه ښکارېږي چې د پاسپورټ نمبر او دا نور معلومات اجازه نه لري تر څو یوټیوب کې تاسو ته وښودل شي زموږ د ویډیو د ډیلیټ کېدو خطر پیښیږي. په همدې خاطر دلته به یو بلر پرده اوسي. خو زه تاسو ته ډېره په اسانۍ سره ویلی شم تاسو اول خپل د دې اپلیکیشن د دغه سر نه نیولي بیا تر دغه لاندې برخې پورې دغه ټول معلومات خپل تاسو کپي کړئ. د کپي نه وروسته راشئ او دلته یا ډیپسیک ته لاړ شئ یا هم چټ جی پي ټي ته لاړ شئ. هر ته چې تاسو تللی شئ هر چې تاسو اسانه وي هلته تاسو تللی شئ. دلته لنډ ورته دا ټول ډاټا ورته پیسټ کړئ. کله هم چې دا ټول ډاټا ورته پیسټ کړله تاسو ورته لاندې ویلی شئ چې write me an email to Nadra and mention that on date 13/10/2024 I applied for tourist visa but after 100 days I did not yet received any response from your side. This is while that my mother is very sick or ill and I need to move her to Pakistan for treatment. Please proceed my application and grant me visa. دا معلومات چې تاسو ټول ولیکل نو انټر کې منتظر پاتې شئ تر څو چټ جی پي ټي تاسو په منظم ډول دغه ایمیل ولیکي. نو که څه هم موږ تاسو ټول چټ جی پي ټي سره حتما باید اشنا اوسیږو. په دې کې موږ دغه معلومات ټول چې موږ ځای په ځای کړل دوی موږ ته ډېر ښه یو ایمیل جوړوي. موږ راځو بېرته کنټاکټ اس ته او په دې برخه کې دا دلته موږ پیسټ کوو. کله هم چې دا ټول دلته پیسټ کړل که څه هم دغلته ځینې مسایل لري د دې لپاره یو ښه لاره دا ده چې تاسو چټ جي پي ټي د دې کپي نه کار نه وانخلئ او سلیکټ نه کار واخلئ. نو بیا موږ کولی شو په دغه ترتیب دا سلیکټ کوو. ټول معلومات خپل سلیکټ کوو راځو دلته او دلته دا پیسټ کوو. نو کله هم چې دا پیسټ کړو ډېر په منظم ترتیب سره راغلل. په دغه برخه کې تاسو نه ستاسو د نوم پوښتنه کېږي چې تاسو مثلا ستاسو نوم څه شی دی. ایمیل پوښتنه کېږي چې ستاسو ایمیل څه شی دی او یا هم کنټري پوښتنه کېږي. نو ایمیل نوم به هماغه نوم ورکړئ چې کوم د دې شخص نوم دی. د دې نوم موږ دلته ذکر کړی دی یو ځای کې تاسو کولی شئ وګورئ. نو حمیدالله شینواری دی. دا به تاسو کپي کې را به شئ او دلته به دا واچوئ. په دې برخه کې به کوم ایمیل چې ستاسو دی دغه ځای کې دا ایمیل ذکر شوی دی دا ایمیل هم واچوئ او همدې ترتیب سره په دې ځای کې افغانستان موږ انتخابو.
تر ټولو مهم ځای دا دی سبجیکټ دی چې په سبجیکټ کې موږ څه شی انتخاب کړو. نو که چېرته اپلیکیشن فیس ریلیټډ کویریز ولرئ نو دا کولی شئ. اپلیکیشن پرابلم دا ورکولی شئ انتخاب شوی داسې نو خو موږ د اپلیکیشن پرابلم انتخابو تر څو دغه د اپلیکیشن پرابلم په اړه دوی هلته زر انکوایري وکړي. په لاندې برخه کې تاسو باید په دغه ترتیب سره دغه کیپشا کوډ ورکړئ چې 9VKN دی. نو کله چې دا سینډ کلیک کوئ په دې برخه کې به ستاسو ایمیل دوی ته لاړ شي. دلته به تاسو دا وښودو. راځو اوس زموږ یو بل اپلیکیشن هم همدغسې یو مشکل سره مخ شوی دی. زه ویډیو د څو دقیقو لپاره ځکه بندوم تر څو د ایمیل او پاسورډ برخه معلومه نشي. نو کله مې چې هغه ویډیو ترسره کړله بیا بیرته راځم. ملګرو راځو ګورو زموږ دغه ملګري مشتري ویزه هم ډېر وخت شوی دی چې نه ده راغلی. د 2024 کال د نومبر میاشتې په 2 تاریخ جمع ده. راځو دې ته هم موږ غواړو یو ایمیل ولیږو تر څو د دوی د وضعیت معلوم شي. په همدې اساس یو ځل بیا یادونه کوم چې دوی به دغه برخه ځکه پټوي چې د یوټیوب د اصولو خلاف راځي. نو دغه معلومات زه ټول کاپي کوم او کله چې دا ټول معلومات کاپي کړل یو ځل بیا راځم دلته چټ جی پي ټي ته. چټ جی پي ټي کې زه ورته دا ټول پیسټ کوم او ورته لیکم چې پلیز add me an email to Nadra and mention that I have applied کوم تاریخ اپلای کړی دا به موږ ګورو. دا د 11 میاشتې په 2 تاریخ. نو ورته لیکم چې 02/11/2024 and till today 10/02/2025 I did not yet receive any update. بیا ورته یو دلیل لیکم چې ولې زه دې ویزې ته ضرورت لرم. زه ورته مثلا یادونه کولی شم چې this is while my relatives have a wedding ceremony on یو تاریخ ورته ځان ورکوم مثلا د 02/2025 کال. So I need to attend the wedding party in Peshawar. دا ورته لیکم. بیا ورته لیکم چې ولې ویزې ته ویزه باید ولې راکړي. therefore I should have visa to pass the border. I kindly request to grant me a visa. دا ورته لیکم انټر کوم. نور معلومات دوی خپله جوړوي. چټ جی پي ټي دا چټ جی پي ټي مخکې موږ تشریح کړی نور ویډیوګانو کې تاسو کولی شئ هلته وګورئ. نورې معلومات مکمل ولیکل. دې برخه کې زه بیا یادونه کوم ځینې معلومات به ځکه پټ وي چې د یوټیوب د اصولو خلاف راځي. نو دلته راځم مخکې مې یاد وکړله چې په کنټاکټ اس باندې کلیک کوم او د کنټاکټ اس څخه بعد راځم په دغه برخه کې هغه میسج دلته اپلوډ کوم. کوم میسج مې چې اپلوډ کړو هغې نه بعد د دې شخص نوم راتلمه. نو شاهزمان شینواره دی. په دې برخه کې راځم د هغه نوم ورکوم د دې شخص ایمیل راتلم هغه دلته کاپي کوم پیسټ کوم. یا هر وخت کوشش کوئ په دغه برخه کې چې تاسو کله د نادرا نه د دې ځای څخه ایمیل کاپي کوئ د دې ځای څخه نو تاسو باید یاد ولرئ چې دا ځان سره اول سر کې یو سپیس اخلي. هغه سپیس به لرې کړئ چې بیا هغه ایمیل به نه حسابي. افغانستان ورته انتخابوم او په دې ځای کې اپلیکیشن پرابلم انتخابوم. راځم لاندې دې برخې ته. نو دلته ورته د خپل کوډ لیکم JK وبخښئ QJK ډبل راغی دا لر کوم. نو سینډ باندې کلیک کوم. په را روانو 2 ساعتونو کې حتما د دې اپلیکیشن په اړه دوی یو اکشن اخلي. یا یې اپروف کوي یا یې ریجیکټ کوي او یا هم رالي. ځینې ملګري بیا یادونه کوي چې مثلا موږ کله وخت جلال آباد میشن ته انټرویو ورکوو یا هم د نورو موضوعاتو سره مخ کېږو چې انټرویو پکې نه
په هغې کې به بیا څنګه کوو ډېر اسانه ده دا دومره جدي خبره نه ده تاسو لنډ ورته لیکلی شئ چې write me an email to Nadra Jalalabad nation and mention them that I applied for medical visa but did not yet receive any response. Please cancel my application as soon as possible so that I should apply to another so that I should apply to another application type. ویزا ټایپ ولیکئ ویزا ټایپ لیک ښه راځي نو ګورئ په همدغه ترتیب ډېر ښایسته ایمیل لیکي درته په داسې ترتیب ایمیل لیکي چې انشاءالله ستاسو حتما د خوښې وړ راځي ستاسو معلومات باید دلته ټول منظم ترتیب سره ورکړل شوي نوم ستاسو د پاسپورټ نمبر ستاسو د اپلیکیشن نمبر او همدارنګه ستاسو د کنټاکټ انفارمیشن هم اوسي نو دغه درته ټول معلومات درکوي باید یادونه وکړم چې تاسو بیا د اپلیکیشن آی ډي باید مشخصه اوسي ځکه دوی ستاسو په نوم باندې اپلیکیشن نه کینسلوي او ځینې بیا دوی در سره ایمیل لارې هم په کمو استثنایي حالاتو کې اړیکه نیسي درته وایي چې تاسو خپل ټول ډیټا ما سره شریک کړئ چې آیا دغه کینسلۍ درخواست چې کړی دی دا تاسو خپله کړی که بل چا کړی نو خدای دې وکړي دغه ویډیو تاسو ته ګټوره تمامه شي او د دې سره زما غټ هدف دا دی چې هغه مشکلات سره تاسو مخ کیږئ د هغې لپاره یو حل اوسیږي ډېره زیاته مننه کور میډیا ستاسو خدمت کې دی ستاسو انتقادات ستاسو پیشنهادات ستاسو نظرونه موږ ته په سر سترګو ستاسو هر نظر ستاسو هر انتقاد زموږ د یوټیوب چینل د پرمختګ باعث ګرځي ډېره مننه